دینه بعد چې کوم دی صلات الاستخاره منځ د استخاري استخاره چاته ویل کېږي د الله سره په یو کار کې مشوره کول او د دې لږ پس منظر وړاندې هغه ده عرب چونکې مخکې مشرکین نو هغې به چې هر کله یو حاجت پیښ شو نو لکه مشوره د چا نه واخلو نو هغې دا طریقه وه استسقام بالازلام چې د بیت الله خواته به چې کوم دی یو منجور ناست و او هغه سره به چې کوم دی غشي به او هغې باندې به اووه نومونه لیکل شوي نعم لا نعم لا نو هر کله چې بر دې یو حاجت و نو دوی به لاړل او منجور له به څه پیسې هم ورکړلې او هغه ته به زما دپاره پال وګوره نو هغه به چې کوم دی دا یو تیر راویستو د تیرکش نه په کوم چې دا تیر اچولی شي او ده به اراده دا و چې لکه زه فلاني ځای ته سفر کوم زه فلانی کار وکړم که ونه کړم نو دی به ورغلې او تیر به یې راویستو او که په هغې به لیکل شي نعم نو مطلب دا چې دا کار ته وکړه به دا به چې کوم دی د سره د مشوره وه ده که په هغه تیر به لیکل شي لا دله به دا رایه ورکول کېده چې لکه دا کار ته مه کوه دا د دوی په ژوند باندې دا کار او ټول عمر د دوی په دې باندې تېرېده چې دغه استسقام بالازلام به کوو استسقام بالازلام دې ته ویل کېږي خپل قسمت معلومول په غشو باندې چې ته خپل قسمت په غشو باندې دا معلوم کړي نو دا د دې عام د طریقه وه چې کله به قسمت معلوم کو بس که نعم کار به کو او کلا و کار به نه کو او بیا به چې کوم دی هغه چا چې بوله دله قسمت معلومو هغه له به چې کوم دی څه پیسې ورکړي نو به دا دې کې رواج او غلط غوندې رواج ده نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دې طریقې پته ولګېدله نو به دا طریقې رد کړله ځکه دا خو د دوی په ګمان باندې بنا وه نو عام او لا غش دوی څه کار دا نشي کولی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل تاسو دغه طریقه مه کوئ تاسو داسې طریقه کوئ که ستاسو یو کار کې نو علماء لیکلي دي دا استخاره په هغه کار کې چې کوم جایز کار وي مباح کار وي او ته پکې شکی لکه مثال ته یو ځای کې دوکان چې په دوه ځایونو کې تا چې هلکه زه فلاني ښار کې واچوم په فلاني ښار کې ته واچوم دا دواړه کار جایز دي خو ته پکې هلکه زه فلاني ځای کې نکاح وکړم فلاني ځای کې نکاح وکړم هلکه زه دا خور چاله ورکړم زه دې ورور له ښځه کوم ځای کې وکړم داسې جایز کارونه نو په دې کې چې کوم دی که ته شکي نو ته به دا دعا به وکړي او که چېرته کار چې کوم دی حرام و نو یې د هغې نه کول دا تا لپاره دا چې کوم دی په دې باندې تا ته امر کړی دی شرک چې هغه کار به ته نه کوې د یو کار په کولو باندې شریعت تا ته حکم کړی چې مثال ته دا مونځ وکړه نو په مونځ به استخاره نه کوې په شرابو به استخاره نه کوې شراب شرعا منع دي مونځ کول شرعا تا ته امر دی په دې خبره باندې فلهذا په دې کې اشارې ته دا استخارې ته دا اجد دا نشته دی نو کله چې انسان دا صلات الاستخاره مونځ کوي د دې کیفیت دغه دی چې دوه رکعته نوافل به وکړي او نیت به هم د نفل وکړي کله چې ټول مونځ ختم کو نو تشهد نه بعد به دا دعا به ووایي دعا ته انشاءالله زه وروسته ویم نو که انسان نو تا د به الله تعالی چې کوم دی خوب کې دا راولي او دغه ضروري نه چې لکه دا به وده کېدلو نه پس به کې او تعالی به چې کوم دی داسې یو خلکو ته چې بل چا نشي دینه جوړ کړی دی نه بس دا وکړو بس که وده شو الله تعالی به ته د خوب کې الهام وکړي که خوب کې الهام ونه شو کم کار چې ته کې هغه طرف ته به ستا شوق پیدا شي هغه طرف ته به الله تعالی ستا اسباب زیات پیدا کړي هغه طرف ته به ستا رجحان ډېر وي نو دا هم د دې علامه ده چې دغه کار کې ستا خیر دی او که دغه کار کې ستا خیر نو الله به تا نه هغه کار هېر کړي هغه طرف ته به ستا رکاوټونه جوړ شي هغه کار به ستا زړه موړ شي نو دغه هم د استخارې دا نتیجه ده په دې کې دا ضروري نه ده چې الله تعالی به ستا زړه ته دا ورسوي او تا استخارې منځ وکړو کار ونه شو نو په دې کې دا طریقه ده بار بار ته استخاره دا کوه الله به تا ته چې کوم دی لازم یو طریقې ته تا ته به یو لار غوره کړي په یو دغه باندې به چې کوم دی ته راضي شي بیا چې کوم دی مونځ دغه دوه رکعاته دي او دعا کومه یوه ده نو دعا دا ده اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعيشتي ومعاشي وعاقبه امري او بلربت كداسري او قال داسري في عاجل امري واجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به
نو دا مونږ چې دی وکړو د التحیات نه بس به وي او دغلته چې کوم دی علماء لیکلي دي ان هذا الامر دلته به د خپل کار تصور وکړي چې الله فلاني کار زما دغه دی او د هغې نه پس چې کوم کار ته د ستا رجحان پیدا شو کوم کار ته اسباب ته ډېر ملو شو مغه کار کوه الله تعالی به تعالی چې کوم دی په دغه کار کې دا برکت دا واچوي